زما یو مقتدی و په جماعت کې ټول خدمت به هغه کولو څومره خرچه او پیسې به چې لګېدي په جماعت کې به هغه لګول په بجلیګر کې څومره خرچه او چې مانځه ته به راغی نو وروستو په هزار سره به کېناست داسې غل اوس خو تاسو چې مانځه ته راشي مخکې صف ته زور کوئ که نه ځکه چې دغه یې که نه د شیخ جنید صاحب وسیل او ثواب پکې ډېر دی مخکې صف کې داسې نیغ نیغ به کېږي اب وروستو نه تاسې غلی منه زرګونه روپۍ به په جماعت کې لګول زرګونه کور والا ما ته جواب راولګلو چې د توایا چې یو کور خو والی د کرای کور کې اوسېږي پیسې ډېرې ګټلې د خیرات مشینونه یې یو ځل مې ورته ووی بیا مې ورته ووی نو زه د لاسه ونیوم او د مانځه نه مخکې ډېر وختي راغی او زه جومات کې کېنولم ما ته وی چې تسی منو تنگ کرتے ہو میں اپنا کار اس واسطے نہیں لینا کہ منو خواب جنت دکھایا گیا ہے کہ منے اپنے کار دے کڑے تے برتن جنت وچ دیکھے ما د خپل کور منګي او کټوري په جنت کې ولیده او ما ته ویلې شو چې صدیق اے تینڈا گر رہے تیرا سامان تیرے سی پہلے اسی چک کے جنت اس لے آئے ستا قدم تا نمخ کی جنت تا راوڑے دا ویل ما ته کور اغسته پکار دی اوس حیران اپولاندې مې زمکه وتښتېد ویل ما چې دا لیدلي دي نو زه به کور څنګه د دنیا عالم زه خو د هغه کور په تمه وخت تېروم چې مړ شو زه جنازې ته ورغلم چې مې کفن ترې لرې کو قسم په خدای دی ما ویل چې راپاسي او راغاړي وځي د دې مخ نه شغلې راول نو عزیزانو زما عرض دا دی چې منځ معراج دی او د خدای ملاقات دی ایاک نعبدو ته چې ورسې نو بم دا تصور کې چې خدای ما ته ګوري لګیا دی او زه ورته وایم چې ایاک نعبدو ایاک نستعین ته چې ورسې نو بم دا وی چې خدای ما ته ګوري لګیا دی او زه ورته یم چې یا الله تا نه امداد غواړم ستا کور ته راغلی دا لاسونه تړل ولې دي په مانځه کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دې کې راز دا دی چې دا لاسونه داسې ونیسي دا اتکړی دي اتکړی نو ته به دا تصور کې چې خدایا ما په خپل اتکړی ځان ته واچولې او زه درته پیښ یم تاسو خیال راغی نو چې ستا تصور دای چې ما ته خدای ګوري سړی نه په قبر کې ملائکو تپوس کولو ویل من ربک هغه سره رب کې یو نوړی روټۍ بنئ چېرته وګې ما رب څه خبر یم چې رب څه ته وایي مونږ ټول داسې یو که نه په دې لار هم نه یې اوس دا خبره د هغه عشاقو نه تپوس پکار نه رحمان بابا وایي که وی لهبتی و مختکتن شما
لهبتای و مختکتن شما خدای را پیخ جدائی کړه په وصلت کې ورسره ناسته او کته ورته نشي د حسن روب دسه ده چې زه ورته کته دا د عشاق عالم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیه مبارکه دو قسمه صحابه یو نوجوان الک طبقه او یو سپینګری او مشرانو نه چا تاسو کو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ بناوټ څنګه هغه مونږ ته پته نشته وخت مبارک څنګه پته نشته رنگ څنګه پته نشته کبار صحابه چې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیه مبارکه د کبار صحابه نه نقل نه ده هغه وجه سوا داغه وجه داوا چې کبار صحابه چې دي مشران اغي پیغمبر ته کته نشو نه ورته کتلی نو چاته به بیان سکولو چې پیغمبر حلیه څنګه حلیه مبارکه محدثینو چې نقل کړي دا ټول د صغار صحابو نه نقل کړي نو عزیزانو مون د دې میدان یو نه اوس خو نور په قهر اختی اوس خدا زما خبرې چې دی په ایمان درته جزا سي ځان په ستړی کوم چې لار شمه بیا یو غنټه می ساه خرابوي دا خبرې خو بالکل د دې قوم مزاج نه دی ګرځیدلی اوس خو مونږ د دنیا په مصائبو او مشکلاتو کې دومره مبتلا یو چې دا طرف بوی مونږ ته نه راځي او نه پې پوهېږو اوس حسن څه ته وایي او بیا هغې سره مینه څه ته وایي او بیا هغې سره محبت څه ته وایي او بیا پاغی ځان قربانول څه ته وایي اوهو دې زمانه او بیا پاکستانیانو ته ګور دا په دې طرف نه دی راغلی عزیزان یو عاشق دی واده وشو چې واده وشو ټول عمر تیر شو خپلې بیبي ته دی نږدې شوی نه دی بس هغه ده ته ګوري او دا هغه ته ګوري او ټول عمر په دې کې تیر شو دواړه مړه شو اوس تاسو ټولو چې ښځې کړي دي که نه خو اول هم خوښه کړي اوس خوا چې څوک کم سړی واده کوي اوله جینۍ خوښه کړي داسې ارامي ټونګ شو پخوا به مور پلار ورته خوښوله اوس هغه ارامي وایي چې زه به یې ګورم اول نه ورته لین دین جوړ کړي تاسو ټولو ودونه کړی دي کتلی به مې خوښه دی دا فلان دی لیکن پیدا به کوي داسې سړی چې واده یې شوی یو دی به ورنږدې شوی نه پیدا به کوي
واده شو واده نه پس 48 کاله ژوندیو او په 48 کاله کې بس یو بل ته په کتو وخت تیر کړي څوک بو کی تعشقو د صحابه عشقو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم منز خدای سره عشق دی داغه د حسن او داغه د جمال او داغه د جلال اوس په دې مزه او په دې خوان اهل ذوق خلق پوي من چې ډېر ستړي یو نو مونږ رانه قضا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې ډېر ستړی شو جهاد نه به په سونو میلو پیدا راغی نو چې ډېر به ستړی شو نو په مونځ به ودرېد یا رسول الله ستړی نو دا صلات و معراج المومن عاشق سره چې څومره منډه ترړې معشوقې پسې والي او چې وی ګوري ټول ستړیواله ته لاړ نو مونږ کې زه خدای چې وګورم خو ټول ستړیواله رانه لاړ مونږ دې ته دا ته نو معامل استاسو زمونږ منځونه چي دي پټکی نه پويږي په سبحان نه پويږي په الحمد نه پويږي په اللهم ان نه پويږي په تحیات نه پويږي او جمعات تراشی او ټیټ پاس شي او چرته طالب سره جګړه کړي چرته امام سره کړي چرته مخکې شو رسته شو ټیټ شو او پاس شو نه ځای تو تکان زامن دي جمعات تراغلی او ته پته پوه نشوي خبر نه يم چې را واستم لکما اوس مې کم طرف تاستوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په وګه کېږي اس جوړ الوړ نه وي ورما